دا ټول انچ په انچ زما په نوم یو انتقال دی، زما په نوم ګردوري ده، زما په نوم انوسي ده او زه تاسو ته مخامخ ولاړ یم. په دې کې د یو شي کمی هم نشته، که هغه کمیونټي سنټر دی، که هاسپټل دی، که قبرستان دی، که پارکونه دي، که جوماتونه دي، که امټیک سکیورټي ده، که ګیس دی، که بجلی ده. که اول به مثال 4-5 کسانو د ورځو ویزټ کولو نو ستاسو د ویډیو نه بعد الحمدلله 15-20 ته زموږ ویزټس تللی دي. تاسو زموږ پلاټس چې کوم فایل تاسو وګورئ زیاتره به پروفیسرز وي، ډاکټرز به وي، ټیچرز به وي، بزنس کمیونټي به وي او اوورسیز چې کوم دی نو یو کې یو ایس کلاینټس چې کوم دی نو زیات مقدار کې موږ سره دې وخت کې دي. نه د رور ما سره څه حصه شته، نه د زوی ما سره حصه شته، نه را سره د ملګري حصه شته او په یو نوم یې نوسي ده. خوښه مو نه ده چې نن نه هم په دې ساعت میریلینډ په مردان کې یو ښکلې سوسایټي چې تاسو ته مې کېښوده او ما پکې د خپل دا خواهش اظهار هم کړی چې مې کا زما دا کور دلته چې میریلینډ و چې ما پکې ځان له په جریبونو ځای اخیستی دا خاوره دا ځمکه هسې خو ټوله د الله ده خو په ځمکه باندې دا والي وارث دی. ډاکټر کشف الدجا ډېر مخورس خلک دي، نن به تاسو هم ونی چې دا ډاکټر کشف الدجا څوک دی. ډاکټر صاحب یو جهان مننه غریبي خو ډېره زیاته ده چې چاره لږ پیسې راشي اني بوډي راشي نو ځان چې د پوره کې ګوري. خلک د په میریلینډ کې ولې انویسټمنټ وکړي ځان د کور لپاره ځای والي؟ نو الحمدلله یي په مردان کې خو ډېرې سوسایټۍ دي، دا نه چې نشته، خو زموږ میریلینډ زموږ د ټولو نه غټ سوچ دا دی چې موږ چېرته د چا یوه روپۍ بې ځایه نه کړو. څومره میریلینډ چې دی یو خوا جي روډ دی، بل خوا رنګ روډ دی، بل خوا تی روډ دی، یو خوا د نواب صاحب ما سره پوله لګېدلې. الحمدلله دا ټول انچ په انچ زما په نوم یو انتقال دی، زما په نوم ګردوري ده، زما په نوم انوسي ده او زه تاسو ته مخامخ ولاړ یم. الحمدلله او موږ دا کوشش کوو چې موږ خلکو له یو داسې پراجیک ورکو، پراجیک هم ستاسو مخامخ دی، وګورئ وګرځئ، ځکه چې زموږ ضرورت نشته. موږ غواړو چې په مردان کې موږ داسې پراجیک جوړ کو او داسې پراجیک ورکو چې خلک بحریه کې ګرځي او د بحریې مثال دلته ورکوي چې یاره آفرین دی او په میریلینډ دی. نو د ټولو نه غټه خبره چې دا د دویم که څوک انتقال غواړي، که څوک رجسټري غواړي، هر وخت موږ جي تابعدار یو، موږ فایل هم ورکوو، موږ انتقال هم ورکوو، موږ رجسټري هم ورکوو. نه دیوال ته مکمل تاو دی، روډونه پکې شروع دي الحمدلله. او د ټولو نه غټه خبره چې دا ده چې اونلی نه د رور ما سره څه حصه شته، نه د زوی ما سره حصه شته، نه را سره د ملګري حصه شته، په یو نوم خالص تاسو وګورئ، مکمل ګرداوري، مکمل انتقال او په یو نوم یې نوسي ده. نو د ټولو نه ښه خبره چې دغه ده. نو کشف الدجا صاحب اخري تپوس کوم دومره جایداد له خدای دار کړی چې د یو په یو نوم څنګه تاسو ټوپک چریزه کلاشنکوف باډي ګارډ څنګه ګرځئ؟ الحمدلله دا څنګه چې درته جي ښکارم هم دقسې ګرځم، ډریوري هم په خپله کوم، ګاډی هم په خپله چلوم، ځم هم یوازې راځم هم یوازې. نه موږ سره د چا څه کار شته او نه زموږ چا سره څه کار شته. ډاکټر کشف الدجا صاحب دا ډاکټرانو کورنۍ ده، دا په تعلیم ماموره، دا د عزت ډک خلک چې دا کم پروجیکټ مردانیان له او چاپیرچل له ورکوي، زما په خیال بهترینه موقع ده. نورې خبرې په میریلینډ کې کوو جي موږ سره اوسئ.
سبب په مردان کې صرف یو سوسایټي د میریلینډ چې ما ډېر په کولومټ تاسو ته دغه کې خو د چې دي سره هغه ټول انوسیز موجود دي کم چې یو خریدار د پاره د اطمینان 22 دي 533 پکې خرڅ کیو داسې یو 250 په پکې پاتې یقین مې چې د پروګرام نه پس پکې دی شي دا هم خرڅ شي د دې نه مخکې چې په دې باندې د خرڅ نمونه کې بیا پکې یو پلاټ هم خالی نه نو خو همونه چې نن نه هم په دې سات هارون صاحب تاسو خو دا ویډیو د ما درېمه ویډیو ده په میریلینډ کې اوس پکې پلاټونه سو دومره نه دي پاتې د دې ویډیو مقصد سره تاسو خو مطلب چې کار پوره کړی دی څه خلکو ته خایه څه ورکول غواړئ جوس یوسف جان یو جهان مننه مونږ خلکو ته دوه سیزونه مخې ته ږدو یو خو دا چې کومې وعدې مونږ کړې وې هغه ډیولپمنټ کتی شي غټه بله اپرچونیټي دا ده چې افټر 6 منت چې دا څومره سوسایټي ده دا به ټوټلی ډیولپډ نو زمونږ هغه کلاینټ چې اوس د څلورو کالو پاکستانو باندې یو پلاټ واخلي هغه سره دوه غټې موقع دي د انویسټمنټ فایده د انویسټمنټ ته او دوه کاله کېستونه چې هغه ورکړي د دې سوسایټي هغه ته پته لګي چې دا د اوسېدو ځای دی او که نه دی نو هغه سره دوه غټې اپارچونټي دي ښه لایف سټایل او ښه انویسټمنټ یو خبره دې وکړه هارون خان چې ډیولپمنټ تاسو کې خودل دا ډیولپمنټ په میریلینډ کې شکل څه دی چې کتون کې خبر شي خودل ته پیسې جمع کړي دي یاره جی تاسو په خپل مو کتل او تاسو راغلیم د پاره چې په تاسو چارټرز کړي نو تا وی چې زه ډیولپمنٹ لا سپیشلی درځم نو ما خو ټوټل الټیمیټ درکړو چې تقریبا دلته کې 60% ستاسو د ویډیو نه واچ کم د دلته مونږ واټر باند وکړو ان شاء الله پاغه باندې بعد 40 دن بعد چې کم د بلیک ټاپ شروع کیږي چې کم ته مونږ تار کول وای نو افټر 6 منت چې کم د سوسایټي به ټوټل ډیولپډ ان شاء الله کم خلکو چې دلته کې تاسو سره انویسټمنټ وکړو خلک چې راشي غي دازې ګوري کنه نو دا غي په ذهن کې چې کوم یو دوه درې سوالونه یقینا چې غي به هم تاسو په دې چمتو کړي چې دا مسله د خلکو مونږ ته کې هو چې دا کلاینټ دا سيزونه هم غواړي امو ته پوره کړ مثلا زبر د قبرستان خبرو کوم یاره جی ستا خبره ټیک ده مونږ چې کم انوسیز اغستی دا د غیر ریکوایرمنٹ ته او دا غي مطابق تل انوسی نه ملایويږي چې کم سيزونه لکه دا یو سوسایټي ده سوسایټي مطلب دا چې د سعودي عرب نه پورته شي داغه لایف سټایل چې څومره سہولیات دي دا په هغه سوسایټي کې شامل او چې د سعودي عرب نه کم شي نو باغې کې د یو نه یو شي کمی خو بدی کې د یو شي کمی نشته کاغه کمیونټي سنټر دی کا هاسپټل دی کا قبرستان دی کا پارکونه دي کا جمعتونه دي کا امټیک سکیورټي دا کا ګیس دی کا بجلی دا د نوسی ریکوایرمنٹ دی دا به موږ جی پورا کړو بالکل جی پورا کړی دا او ان شاء الله پراتلونکي وخت کې به خلکو ته خیم چې پورا کیږي څنګه قدرمنو the one and only living legend ډاکټر ظهور ولاړ لکه تشریف وروړه هارون صاحب وی ار یو سیس پاکستا دا پلان کې ډنګره بڑا بسه هارون صاحب سکندونو کې دنیا روانه کړه بس هو یو شی پکې کم نه ډاکټر صاحب جی میریلینډ کې د یو سیس کمې دي نو کومه پورم نو تاسو وای چې څه کم ان شاء الله ستا کلینیک پکې نشته یار چې دا پکې جوړ کړي ډاکټر صاحب زما ان شاء الله تعالی زمونږ پلان هم دا دی مونږ سره شاته تاسو څنګه مونږ ویلي دي چې مونږ سره کمیونټي سنټر دی پلی ګراوند دی هاسپټل دی نو زمونږ دا پلان دی ان شاء الله د سوسایټي کې دنه چې څومره خلک ان شاء الله مونږ فیسیلیټیټ کوو او ان شاء الله دلته به بالکل سټیټ اف دی آرټ هاسپټل ان شاء الله مونږ راوړو یو سوسایټي لپاره چې تاسو ان او سی راخلی نو هغه تاسو نه مطلب د دې سوسایټي انټرنل چې څومره خلک پاتې کیږي دا غوي لپاره د پلی ګراوند په شکل کې ګریویارډ په شکل کې کمیونټي سنټر په شکل کې هاسپټل سکول دا مست چې دا فیسیلیټیز به مونږ ورکو نو زمونږ خواهش هم دی او مونږ چې دا خلک مونږ فیسیلیټیټ کو چې دوی انډور دوی ته دا ټول فیسیلیټیز په سوسایټي کې اویلیبل وي زبردست دا پروګرام زموږ دریم پروګرام دی ډاکټر ظهور او تاسو ته بهر فیډبیک سم ملاويږي خلک سوي تاسو سوسایټي باره کې د خلکو فیډبیک څه دی
ما سره لک شریک کو لک په کولو مټه راته وای چې خلک سوي دتا دا خو جی تاسو ته موږ مخکې ویلي الحمدلله څنګه چې تاسو سره په تیر ویډیو کې موږ دا وعده کړی و چې ان شاء الله نیکسټ ټایم چې تاسو راځي نو آلموست 30-40 ډیز وشو زمونږ الحمدلله واټر باوند د تاسو مخې ته د تاسو وکړو تاسو د کیمرې په سترګه به زمونږ چې څومره کلینټس دي یا څومره نور ویورز دي مسافر دي به ان شاء الله ګوري او باقي تاسو دا خبره د فیډبیک وکړل نو الحمدلله زه به تاسو ته دا وایم چې زیات زما داسې ملګري چې هغوی ته پته ده چې لکه د دوی سوسایټي ده او دوی پکې ناست دي دوی مطلب لګیا دي دې کې کار کوي خو کله نه چې تاسو ویډیو کړی ده هر سړی ماته وایي چې وروره یوسف جان لالا راغلی دی او څنګه چل به دا به نو الحمدلله کله نه چې تاسو ویډیو کړی ده نو ستاسو یو نوم دی په مارکیټ کې په سوشل میډیا باندې نو ډیر زیات رشته که څوک پلاټ علي کنالي زمونږ هغه ویزیټرز دومره سیوا شوي دي که اول به مثال 4-5 کسانو د ورځو ویزیټ کولو نو ستاسو د ویډیو نه بعد الحمدلله 15-20 ته زمونږ ویزیټس تللي دي نو څومره چې ویزیټ سیوا کېږي دومره الحمدلله زمونږ سیل هم زیات کېږي نو موږ په دې ډیر زیات خوشحاله یو ستاسو ډیره شکریا ډېره مننه ډاکټر ظهور صاحب زه به د الله شکر ادا کوم په دې خبره باندې قدرمنو د میریلینډ چې کله سټارټینګ موږ کوو نو د دې ډاکومنټیشن بیا د مالک خسرا کاتا پټواری حساب کتاب دا ټول موږ ولټو بیا د تپکولو مټکې خو دا او موږ خو په خپل یو کانال پلاټ ته پکې اړولې ده الله دې وکړي چې زمام پکې د یو کانال پلاټ نصیب وشي قدرمنو په دې پروګرام کې موږ په هوا کې هم د کیمرې چې کم سہولت ترلاسه کړي دي نو داسې هوایي شاټونه پکې وګورئ چې تاسو ته پته ولګي چې کم کار په دې کې روان دی او څنګه ښکاري نو دا هم لږ د خپل نظر نه تېره کړئ بیا راسره کوم یو څو خبرې په دې پروګرام کې مسلسل تاسو ګورئ چې ډاکټر کشف الدجا ډاکټر ظهور بیا ډاکټر عبدالاحد صاحب یو ډېر بهترین ټیم جوړ دی صاحب داسې خلک چې هغه د یو بهترین تعلیمي او د اعلی تعلیمي ماحول نه راتیر شي او بیا بزنس اړخ ته راشي نو د دې سوچ د دې ویژن هغه د ټولو نه ډېر ډفرنټ دي هغه څنګه دی ما ته لږ ساعت پس وایم که نه clients ډېر زیات strong feedback دی بل تاسو چې کوم مین کم ټارګټ اودینس دی نو زیاتر پروفیسرز دي ډاکټرز دي او بزنس کمیونټي ده نو زمونږ دلته کې میریلینډ کې هم د ډے فرست نه کوشش دا دی چې مونږ د یو سره زره جوړ کړو چې دا مونږ داسې خلکو ته کیدو چې هغې سره د دې قدر وي میریلینډ هم هر یو کلاینټ نه ایکسپټ کوي چې دی باندې سر تاسو بالکل کلیر یې مونږ هم هر یو کلاینټ نه ایکسپټ کوو دلته کم خلک راغلل 533 پلاټونه خلکو واش دي کم خلک سر تاسو زمونږ پلاټس چې کوم فایل تاسو وګورئ زیاتره به پروفیسرز وي ډاکټرز به وي ټیچرز به وي بزنس کمیونټي به وي او اوورسیز چې کوم دی نو یو کې یو ایس کلاینټس چې کوم دی نو زیات مقدار کې مونږ سره دې وخت کې دي د دې ریزن دا دی چې کوم زمونږ دا کمیونټي دا دی چې کوم دی نو شر نه خوښوي دی امن خوښوي دلته کې چې زغوی د پاره زموږ د پاره فیملی د پاره سب فیسیلیټیز دي سکول به انسایډ مونږ دی ته ورکو هاسپټل به انسایډ دی ته مونږ ورکو دی ته مونږ ایم ټیک سکیورټي ورکو ایم ټیک سکیورټي داسې چې کم انسایډ خلک اوسې دلته کې وي ته مونږ خپل کمپیوټرایز کارډز ورکو میریلینډ سایډ نه نو هغوی به انټري ایگزټ کولی شي خو چې کم آوټسایډر دی فار ایگزامپل تاسو مونږ سره پلاټ واغستو او تاسو څوک ګیسټ رالل نو اول به تاسو ته کال کېږي چې سر دا تاسو ګیسټ دی آیا دی ته مونږ انټري ورکو ورنکو د هغې نه بعد به مونږ هغوی ته ویریفیکیشن نه بعد انټري ورکوو د هغې دپاره زموږ ډېر زیات سټرانګ پروټوکولز دي نو مونږ سره سټرانګ خلک راځي دلته کې که یو کلاینټ کریمینل پروفایل وي هغه مونږ نه ایکسپټ کوو ستاسو اودینس ته دا خبره کېدم تاسو چې راتلی سر ما ته یاد دی 30 ډیز تاسو چې کوم نه نو مونږ له بالکل چې کوم نه یو ډاکومنټیشن مونږ نه غوښتی دی یو شیز مو غوښتی دی د هغې نه بعد تاسو مونږ سره اګري شوي نو زمونږ که کلیر نه وي نو اول خو تاسو مونږ له نه راتلی ډاکټر صاحب خبره دا خو د خلکو تړته کې پیسې دي ان تاریکه سړی ټول عمر وګټي او کور ځان لالي او د غریب سړی خو بس په ژوند کې یو کوري ډېر لیمیټډ پلاټس پکې پاتې دي او راشي انویسټمنټ پکې وکړي لږې لږې پیسې دي ورکول دي او ځان له خپل کور کې جوړ کې کور سړی یو ځل جوړوي صاحب او د ارمانونو دنیا وای او دغه دنیا چې کله داسې په بې بنیاده سوسایټۍ کې سړی کیدي نو صاحب خوبونه ړنګ شي مونږ وایو چې د خوب تعبیر واخلې ړنګ تعبیرونه نه میریلینډ ستاسو انتظار کوي